دا پوره فیملی سمندر ته په چکر باندې لاړ شي، خو لیکن په بل ورځ چې هغوی راپاڅي او وګوري نو سمندر اوبه مکمل غیبي شوي وي او هر طرف ته خاموشي وي. دوی خپلې موبایل هم راوباسي خو لیکن هلته سیګنل یې بیخي کار نه کوي. د دوی پلار جون نشي کوي ټیم ته د مدد لپاره کال وکړي، خو لیکن هغوی دې ته ووایي چې د خراب موسم د وجې سمندر اوبه بل طرف باندې تللي دي او موږ پخپله هم دلته ګیر یو او موږ ستاسو هیڅ مدد نشو کولی. نو جون ډېر زیات پریشانه شي ولې چې هغوی سره د خوراک سامان هم کم وي. په دې کې چې جون وګوري نو لرې د دوی طرف ته یو سړی را روان وي. هغه سړی چې رانږدې شي نو جون نه اوبه وغواړي. نو جون ته داسې ښکاري دا سړی به زموږ مدد وکړي، لیکن هغه سړی په جون باندې اچانک حمله وکړي. د جون ښځه ساره د خپل خاوند د بچکول لپاره رامنډه کړي، لیکن هغه سړی غوښې باندې هغه په خېټه کې ووهي او هغه مړ کړي. ساره چې دا وګوري نو د هغه ځای نه منډه کړي، خو لیکن هغه سړی په ساره باندې حمله وکړي چې هغې سره هغه په لاس باندې ولګي او هغه هم زخمي شي. خو ساره رامنډه کړي او خپل بچي په یو بکس کې پټ کړي او په خپله باندې د بوټ د شاتنۍ دروازه باندې بهر ته وځي او پټه شي. په دې کې دغه سړي سپي ساره وویني او غاپي او په هغې باندې حمله وکړي. نو ساره خپل چادر وباسي او هغه سپي مړ کړي. دې نه پس ساره خپل بچي پټ روان کړي او دې ځای نه منډه کړي، خو لیکن دې ته دا پته نه وي چې هغه سړی په موږ پسې شاته را روان دی. لږ ساعت پس دوی ته په شو کې یو خراب جازو ښکارندوی ټول هغې ته ور دننه شي او په هغې کې پټ شي. چې کله شپه شي نو ساره لور د امتیاز لپاره بهر راوځي چې په دې کې اچانک هغه سړی راشي، لیکن چې څنګه ساره لور رانیسي نو ساره په هغه باندې شاته ناچالۍ ګزارو کې هغه په هغه ځای مړ کړي او دې سره دوی ټول د مرګ نه بچ شي.